بس صحیح دلته پیسې پوره دي 1000 سي نن هماغه 20 سي اضافه دي او دلته اویا افغانۍ یو لیټر یو لیټر خیر اوسې دا اوس خالي که یو لیټر ډیزل هم راته وایي یو چې راوړه یو له شهر راوړه دا هغه که یو لیټر ډیزل هم راته وشي کیفیت شو ما در کمیسیون خود یک نماینده نرم استاندارد داریم اونا اصلی وظیفه نرم استاندارد است داره نرم استاندارد ما نمایندهش داریم انشالله که سر کیفیت تیل قبلا هم کار شده بازم انشالله در آینده سر کیفیت اینا کار خواهد شد داخل شهر کابل کیفیت تیل درست است خاطر از که نرم استاندارد تیلا رو چک میکنه بیچک نشان نمیکنه کیفیت هم ریاست هر چک میکنه که هر پای ما دیده میکنه صبر خب بیا اینا دیزل هم میگیریم دیزل اینا یک لیتر دیزل پرتو ده میسی دا کف کوي کنه خیلی دقیقه سیلو اچا روانه که او کرا چه دا دیزل خو هغه لري لږ کف لري کنه د ګوړ انشاءالله موږ ټانګداران په اتحادیه کې د ټول دایم رپورټ وکړو چې کمی او کیفي خپل چکاوی زمونږ نه دا زمونږ خپل مسئول ټانګداران خپل دای ضمانت کوي د ټانګدار بس صحیح ده دم پورا دي دیزل دي دم پورا دي زمونږ هفته کې نه ده خیر صحیح هفته کې ټولې پای چکاو یو سلامات سپاس وروره د هر ټانګدار سره پنځ شنبه پای چکی یو چپک خیر اوسې خدای دې اجر درکړي بیخي صحیح ده مشکل نه لاړو خدای په امان سلام علیکم څنګه یو ستاسو برنامهونه ستاسو کارونه ډېر خوشاله خیر اوسې جوړې قراري ده دلته ټانک کې نه اوس راغلم صحیح تیل خو انشاءالله ښه دي موږ یې تیلو نرخونه هم وکتله زیاتره ټانکو کې تیل نرخونه هم ښه دي او په ضمن کې لیټر هم چک کړل لیټر خو ته ډرایور یې ډرایور لیټر خو هم چک کړل لیټر هم پوره دي ډېر قیمت خو پورته شوی 4,000 ته ورسېد خو جهاني قیمتونه جګ شوي موږ ټیل په یعنې په ډېر تیلو د نرخ کې دقت کوو او د کابل اتحادیې ټانکدارانو له موږ سره هماهنګي لري تر هغو چې جهاني قیمت لوړ نه شي په کابل کې تاثیر نه کوي 4 یا ورته 4,000 ته جګ شو ډرایورانو باندې مشکل ده ورسره خامخا مشکل ده پیګو خو تیل چې تر هغو جهاني قیمت لوړ نه شي انشاءالله په کابل کې به نه جګي ستاسو برنامه چې وینم هېڅ شی به قیمت نه شي موفقه اوسئ الله یې